سلامونه ستړي مشئ، وخت مو په خیر. تاسې ته له نیوز 24 څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګي ته ښه راغلاست ویو. نن چهارشنبه د 1404 هجري لمریز کال د لندۍ 5مه چې د 2025 زیږدیز کال د نوامبر له 26 سره برابره ده. شبنم وزیری یم او تاسې ته له نیوز 24 څخه د هیواد مهم خبرونه وړاندې کوم. خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. د متقي او د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت سرپرستي لیدنه. د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت د سرپرستي او سیاسي څانګې مشر جورج کانیون سره لیدلي. د دوه اړخیزه اړیکو پر پراختیا د اسلامي امارت او ایران ټینګار. د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزارت مالی او اداري مرستیال له خپل ایراني سیال سره لیدنه کې د دوه اړخیزه اړیکو پر پیاوړتیا خبرې کړې دي. او یو نامه په خوست او کونړ کې د پاکستان په هوایي بریدونو کې د ملکیانو وژل کېدو ته غبرګون ښودلی. اوس هم بشپړ خبرونه. د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت د سرپرستي او سیاسي څانګې مشر جورج کانیون سره لیدلي. بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په یاده لیدنه کې بهرنیو چارو وزیر د دوحې پروسې د دوو کاري ګروپونو یادونه کړې چې د نشهیي توکو کښت صفر ته نږدې شوی او د خصوصي سکتور د حمایت په برخه کې هم امارت اړین اقدامات کړي او اوس د دې وخت را رسیدلی چې اړوند د لوري هم د مخته تګ لپاره نور ملموس ګامونه واخلي. بلور جورج خوست او کونړ ولایتونو کې د پاکستاني لوري د بمبار له امله د ښځو، ماشومانو او ملکي وګړو په مړینه خواشیني څرګنده کړې. تیره شپه په خوست او کونړ ولایتونو کې د پاکستان په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 10 تنه ملکیان ووژل شول او 6 نور ژوبل شول. د راپورونو له مخې د قربانیانو ډیری برخه ماشومان دي. نوموړي د غرض د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عبوري لارو د بندېدو له امله اندېښنه څرګنده کړې او یادونه یې کړې چې د خوړو او تغذیې موادو اړوند د یو نامه په زرګونه ټنه بشري مرستې بند پاتې دي. د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزارت مالی او اداري مرستیال له خپل ایراني سیال سره لیدنه کې د دوه اړخیزه اړیکو پر پیاوړتیا خبرې کړې دي. بهرنیو چارو وزارت د خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د یاد وزارت مالی او اداري مرستیال ډاکټر محمد نعیم د ایران د بهرنیو چارو وزارت له مالی او اداري مرستیال ډاکټر مهدي سبحاني سره لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزه اړیکو پر پیاوړتیا، په ایران کې میشتو افغانانو ته د قونسلي خدماتو په ښه والي او ګڼو برخو کې د لا ښه پرمختګ په حل لارو خبرې کړې دي. د خبرپاڼې له مخې محمد نعیم ویلي چې اسلامي امارت له ګاونډیانو سره د متوازن او متقابله اړیکو پر پیاوړتیا باور لري او زیاته کړې ده چې افغانستان د هرې ستونزې د حل لپاره خبرو او تفاهم ته لومړیتوب ورکوي. بلور ډاکټر مهدي سبحاني ټینګار کړی چې هیواد یې د دوه اړخیزه همکاریو پراختیا او د سیمې سولې او ثبات ملاتړی دی. خبرپاڼې زیاته کړې چې دواړو لوریو د همکاریو پر لا پراختیا او د اړیکو پر دوام ټینګار کړی. د پالیسۍ او برنامو مرستیال د چین له سفیر سره لیدلي. د کانونو او پټرولیم وزارت ویلي چې د یاد وزارت د پالیسۍ او برنامو مرستیال عبدالرحمن قنت په خپل کاري دفتر کې د چین له سفیر او مل پلاوي سره لیدنه کې د مس عینک پروژې د عملي کارونو د چټکتیا، د همکارۍ د پراخېدو او دوام په اړه خبرې کړي او ژمنه یې کړې چې د کانونو او پټرولیم وزارت په ملاتړ به د یادې پروژې عملي کارونه پیل او پرمخ یوسي. د غرض قانون چینی لوري ته ډاډ ورکړی چې د دواړو هیوادونو د ګټو په پام کې نیولو سره او د کان کیندنې د قوانینو او طرز العملونو پر بنسټ اړینې همکارۍ به ترسره شي. نوموړي د غرض د یادو همکاریو پر پراختیا او دوام ټینګار کړی. او وروستی خبر هم ده چې د صنعت او سوداګرۍ وزیر په استانبول کې د نړیوال حلال کنفرانس او نندارتون د پرانستې په مراسمو کې ګډون وکړ. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي چې نورالدین عزیزي د ترکیې په رسمي بلنه له مل پلاوي سره یو ځای په استانبول ښار کې د نړیوال حلال کنفرانس او نندارتون د پرانستې مراسمو کې د وینا پر مهال د حلال تجارت د پراختیا، اقتصادي همکاریو د پراخوالي او په سیمه ییزو او نړیوالو بازارونو کې د افغانستان پر رول ټینګار کړی.
یاد ستر اقتصادي کنفرانس چې د 2015 میلادي کال د نومبر له 26 تر 29 نیټې پورې د نړۍ له 110 زیاتو هیوادونو دولتي چارواکي او خصوصي سکتورونه پکې ګډون کړی په استانبول کې جوړ شوی او د حلال تولید، خدماتو او سوداګرۍ په برخه کې له مهمو نړیوالو ناستو ګڼل کیږي. صنعت او سوداګرۍ وزارت زیاته کړې په دې نندارتون کې د عزیزي رسمي ګډون د ترکیې او نور هیوادونو سره د اقتصادي اړیکو د پراخولو، صادراتو د زیاتوالي، د پانګوالو جذب او د افغانستان د اقتصادي ظرفیت د ښې پیژندنې لپاره یو مهم ګام ارزول کیږي. کورني خبرونه هم دومره وو. د بهرنیو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس افغاني، ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونه خوښئ او موږ تعقیب کړئ. آدرس یې 0 نیوز 24 تر سبا خبرونه د الله په امان.